السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبي الدرداء رضي الله عنه خرواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوي لمن قال حين يصبح وحين يمسي. سوق چې سهار او ماښام رسول الله صلی الله علیه وسلم برکوي دغه کلمات وایي چې مخکې مې درته تلاوت کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي وواره وایي کفاه الله ما اهمه من امر دنیا والآخره. الله جل جلاله به د هغه څه چې دی قصد کړی وي که د دنیا کار وي او که د آخرت کار وي الله به کې بریالی کړي. او دغه رنګه د جناب سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی د حسین رضی الله عنه څخه من قال حين يصبح 7 مرات که چا سهار وواره دا کلمات وویلې حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لم يصيبه ذلك اليوم ولا تلك الليلة نبا پدغه ورځ باندې به نه پدغه شپه باندې به دلره یو تکلیف ورسیږي او نه به غرق کړول سي او نه به یو بل مصیبت ورورسول سي. او دغه رنګه یو صحابي څخه روایت دی چې او د محمد بن قابه خرجت سریه الى ارض روم. هغه یو لشکر د مؤمنانو د روم ځکې ته ولاړ. یو صحابي وایي راوولیدی له اوښ څخه پښه یې مات سوه. نو له دې په طاقت کې نه و چې ورسره یوسي ځکه دا په عذاب دردونه یې کول. نو د ده سره آس ورسره و هغه یې ورته وتړی د یو درختې لاندې سره او ده ته اوبه و ډوډۍ وشیان کښېښول چې ته راوخته ګزاره کوه چې موږ راځو. دغه وایي کومه چې صحابه کرام راته ولاړل فلما ولوا اتاه آت چې دوی ولاړل یو څوک رالی راتل مالک هاهنا څه کوې مال پښه مې ماته سوې ده فترکني اصحاب دې نفره ته ضاع یدکه پر هغه ځای باندې لاس کښېږده چې هغه ته درد احساسوې. وایي ما پر هغه ځای باندې لاس کښېښ وایي بیا ده راته ویل دا ووایه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دا وایي ما هغه ځای باندې لاس کښېښ وایي دا آیات مې وایي فصح مکانه ورکب فرسه وادرک اصحابه. بس دی پر اوښ یا پر آس باندې سپور شو خپل انډیوالان ته ځان ورسوه. نو زموږ علاج باید شفا او زموږ علاج باید قرآن وي او الحمدلله چې مؤمنان وي. د سورة توبې 98 آیات صبح 214 تفسیر در المنصور جلد نمبر 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.